خبر د نقدو پیسو نشوالی مالی بحران پراخ کړی دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلیکم. په افغانستان کې د نقدو پیسو نشوالی پراخ ستونزې رامنځته کړي. د افغانستان بیا رغونې امریکا ځانګړي ډیپلوماټي اداره یا سیګار په تازه څرګندونو کې ویلي چې د نقدو پیسو نشتون په افغانستان کې یو بحران دی او پراخ مالی ستونزې رامنځته کړي دي. سرچینه کاږي چې له افغانستان سره د مالی مرستو کمیدل دغه هیواد په پیسو کنګل کول او ورته نور عوامل دي چې سبب شوي چې په افغانستان کې د نقدو پیسو د کمښت مسله رامنځته کړي. له امله زرګونه دولتي کارکونکي، ښوونکي او روغتیايي کارکونکي د معاشونو ځنډېدلې او ګډوډي پکې راغلې ده. سرچینه همدا راز وایي چې دغه ستونزو نړیوالې مرستندویه موسسو او بنسټونو چارې هم له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.